د شعر عنوان دی د ټچ موبایل د لاسه. د معاشرې اصلاح ده. یو شعر پیش کوم تاسو ته. ډېرې جینکۍ په ډېرو وروڼو کې بېروره شوې، روکې د خپل کوره شوې د ټچ موبایل د لاسه. ډېرې جینکۍ په ډېرو وروڼو کې بېروره شوې او روکې د خپل کوره شوې د ټچ موبایل د لاسه. نو یر وره ته څله ورکوې لور له موبایلو، او څله اجازت ورکوې هر ځای ته د سیلو، او ښه په دې پوهېږي چې بازار کې کېږي ټیلو. نو لږو ته پیدا ډېرو ته جوړې دشمنۍ شولې او روکې جینکۍ شولې د ټچ موبایل د لاسه. نو یو خوا ځان ته وایه پښتانه او غیرتیان، ستاسو په غیرت پورې خو خاندي پنجابیان، او ښه درنه خبر دي چې مالت کې ګاونډیان. نو ښځې هم خوشي ګرځي بس د دې خپلې مردۍ شولې او روکې جینکۍ شولې د ټچ موبایل د لاسه. د بعضې جینکو سره نمبر د دکانداري، په بعضې سټاپ کې ډریوران په انتظاري، او کور کې چې څه نو هغه ټول ته خبرداري. نو اوس ورپسې ګرځه خپې د ټولې ننکۍ شولې او روکې جینکۍ شولې د ټچ موبایل د لاسه. نو ای امین تاریا که دې ته مه کوه مینه ته، دی په شرم نه دي دې ته مه کړه نصیحت، او دغه شانتې ښه دي چې اوس ګرځي ملامت. دغه شانتې ښه دي چې اوس ګرځي ملامت. نو لاس کې پیسې نه وي خو خبرې پاین پرې شولې او روکې جینکۍ شولې د ټچ موبایل د لاسه. او دا بل شعر دی جي، وی په موبایل چې د کوره نه کال نه وي، په موبایل چې د کوره نه کال نه وي، مه یارېږه که د کور ته دیوال نه وي، او ستا د کور د منځه هېڅوک نه خبرېږي، ستا د کور د منځه هېڅوک نه خبرېږي، خو شرط به دا وي چې د کور کې دلال نه وي، او هېڅ چرې به په تهمت کې راګیر نه شي، هېڅ چرې به په تهمت کې راګیر نه شي. که د ښځې لور د لاسو کې جال نه وي، نو یې تاریا که ګاونډي د رور په شاني، غره دي چې د ښځې او د مال نه وي. والسلام.